د یو اسلامي نظام دپاره اسلامي لایحه عمل جوړول او اسلامي اصولنامه جوړول یا په نن معاصره اصطلاح کې اساسي قانون جوړول دا ضرورت مبرمه ده. د هغو جاهلانو خبره د اسلامي نظام ممثلینو او چلونکو مه اروئ چې هغوی وایي چې قرآن موجود وي نو بل د بشر قانون منل یا جوړول یا عقیده ورته لرل دا کفر ده. دا خبره په ظاهر کې له دین سره د سکنیتوب دعوه ثابتوي، خو په حقیقت کې د دین ورانول دي. په دین کې د بې نظمۍ د پیدا کولو دپاره کار کول دي. دا که لاشعوري طور باندې دغه قسم مفتیان، دا قسم په نام عالمان په لاشعوري طور باندې هم دغسې خبره کوي، خو ضرر یې د هغو کسانو په شان ده چې هغه دستوري د صلیبیانو، د یهودو، د نصاراو، د اسلام د دښمنانو له طرفه چې د مسلمانانو منځ ته ور داخل کړی سوي او په یو عالمانه انداز کې مسلمانان ګمراه کول غواړي. د دغو خلقو دغه فتوا اگر که دا به لاشعوري خو د هغو شعوري دستوریانو ضرر ته دا فتوا دومره ضرر لري لکه هغه مسلمانان به بې نظمه نه وي او د دستور او لایحه حکومت او لایحه ژوند جوړول د حکومت دپاره، د حکومت چلولو دپاره دا په هیڅ صورت باندې د قرآن څخه انکار نه ده، د شریعت څخه انکار نه ده، بلکې د شریعت او د قرآن د اسانه تطبیق دپاره لار ده. ولکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. الله تبارک وتعالی قرآن کې وایي موږ تاسې دپاره د هر چا د خپلې خطې دپاره یوه لار او طریقه او طرز عمل جوړ کړی ده، پیدا کړی ده. تاسې په هغه طرز عمل کې په رڼا او په شعاع د قرآن او د اسلام کې چلیږئ. ورونو د خدای په خاطر باندې مسؤلینو ورونو د خدای په خاطر د داسې جاهلانو خبرې مه اروئ چې تاسې بې نظمي تسوقوي. د داسې مفتیانو خبره مه اورئ چې تاسې ګډوډي تسوقوي. د داسې کسانو مشورچانو خبره مه اروئ چې هغه اسلام په اسلامي جهان کې په اسلامي دنیا کې بدناموي، بلکې د هغو خلکو خبرو ته غوږ ونیسئ یا د هغو خلکو هغه خبرې په خپل علم سره عملي کړئ چې دغه اسلامي نظام څخه په جهاني سطحه باندې یوه اسلامي الګو جوړه سي، یوه اسلامي نظام نمونه جوړه سي. او د مصر مسلمانان د دې مدعیان سي چې موږ داسې نظام غواړو، د ترک مسلمانان مدعیان سي چې موږ داسې نظام غواړو، د هند مسلمانان مدعیان سي چې موږ داسې نظام غواړو، د هرې خطې مسلمانان په خپل اسلام باندې قانع سي، خوشحاله سي چې واقعا په اسلام کې خوشحالي ده، په اسلام کې نظم ده، په اسلام کې عدالت ده. خو دا موږ یو چې له اسلام څخه منحرف سوي یو، له اسلامه بې برخې سوي یو، د اسلام له هدایاتو څخه محروم سوي یو چې هغو ته خپله نقیصه کې معلومه سي او داسې عمل ونه کړو چې موږ اسلام په ټولو دنیا کې بدنامه کړو، په بې نظمي باندې سره یې معرفي کړو، په ګډوډي سره یې معرفي کړو، په بې عدالتي سره یې معرفي کړو، په شهوت پرستي سره یې معرفي کړو، په رشوت خواهي سره او ستاني سره یې معرفي کړو. له داسې حالاتو چې ځان وساتئ، عظیمه ابتلا د الله تبارک وتعالی تاسې ته درغاړې سوې ده. ورونو تاسې لایحه جوړه کړئ، اساسي قانون جوړ کړئ، په اساسي قانون کې خپل حدود ولیکئ، د وطن مملکت نوم کې ولیکئ، د هېواد نوم کې ولیکئ، د بیرغ نوعیت کې ولیکئ، د اداري واحدونو تعدادونه کې ولیکئ. دومره ولسوالۍ لرو، دومره ولایتونه لرو، دا له قرآن سره هیڅ مخالفت نه لري. د بینګ نوم کې راولئ، د بینګ لایحه او طرز عمل کې ولیکئ، په هغې کې د چک نوم ولیکئ، د ګمرکاتو د تعرفو نوم کې ولیکئ. هغه په قرآن کې نه دي ذکر سوي، هغه به تاسې په دغه لایحو کې لیکئ، د ترافیک تشریحات کې وکئ، د هغو ته ضوابط جوړ کئ. دا شیان په قرآن کې ذکر نه دي. قرآن خو د ټول عالم انسانیت دپاره راغلی، نه د یوې خاصې جغرافیې او خطې دپاره، خو د قرآن په رڼا کې به موږ د خپلې جغرافیې او د خپلې خطې دپاره لایحه عمل ترتیبوو. یغه لایحه عمل ته یا اصولنامه یا نظامنامه
یا اساسي قانون ویل کیږي. دا کفر بلل په خپله هغه انسان په خپله په خطر دی کېده چې دا د اسلام سره ډېر عناد لري، اسلام بدنامول غواړي. دا یوه موضوع. دومه موضوع ورونو، تاسې کوشش وکړئ چې د اسلامي نصاب تعلیم مهیا کړئ، جوړ کړئ، برابر یې کړئ. داسې نصاب تعلیم جوړ کړئ چې په هغه کې هم عصري علوم وي، هم ظاهري عصري او ساینسي پیشرفتي او هم دینی مهارت یې پکې. داسې نظام جوړ کړئ، یو موحد و واحد نصاب جوړ کړئ. تر 12مه پورې دغه د اجرو سیستم ختم کړئ، د دغه متنفرو مکتبو سیستم ختم کړئ چې داسې مکتبونه یي چې هغه له دینه سره اساسیت لري، له قرآن سره اساسیت لري. د هغو خریجیان پس له آخرنۍ نهایې د تحصیله چې راوځي بسم الله یې لا نه زده، له دغه جهالت او ګمراهي چې یې وژغورئ. تاسې داسې نصاب مهیا کړئ چې تر 12مه صنفه پورې یو څوک د مسجد امامت هم کولی شي، په یو دفتر کې دفترداري هم کولی شي، په یو مدرسه کې اهتمام و مدیریت هم کولی شي، په یو سکول و لیسه کې مدیریت هم کولی شي، په یو ګمرک کې کار هم کولی شي، کمپیوټر ته کېني کمپیوټر یې هم زده یي. تر هغه وخت تر 12مه پورې داسې نصاب مهیا کړئ. له 12مه پورته خپلې شعبې دي، څوک به شریعاتو ته ځي، څوک به انجینري ته ځي، څوک به ساینس ته ځي، څوک به طب ته ځي. هغه بیا د هغو خپل ذوقونه دي، علاقې دي. دا د اسلامي نظام د ممثلینو فریضه ده. الله تبارک وتعالی د دې ته د اسلامي موږ د اسلامي نظام د ممثلینو توجه راواړوي. الله تبارک وتعالی د دوی ذهنونه په باندې خلاص کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لا اله